لکه قدرمندو نن د روژې مبارک 40مه ده نو انشاءالله موږ چې هر یو څیز ورکوو یو بهترین یو چرګوړی تاسې زموږ وګورئ 2.5 کیلو نه 2 کیلو نه زیات دی یو دغه چرګوړی ورکوو ګورئ پیاز هم تاسې وګورئ چې بهترین پیاز ورکوو شکر الحمدلله 1 کیلو پورې پیاز ورکوو اوږه ورکوو نور قدرمندو هیره دې نه وي چې دغه مرسته د میکائیل او آسیا جانې لخوا ترسره شوې ده لیمو هم تاسې خپله وګورئ چې بهترینه رومي مو په نظر کې نیولی آلو هم وګورئ 1 کیلو آلو دغه مرچک او دغه مونی سرخک دا د یو کور لپاره صبر وکړئ ښه او دغه 15 ډوډۍ ورکوو دا ونیسه انشاءالله دا نن مونږ کور په کور توزیع ورکوو یعنې یو بهترینه روژه ماتې په قدرمندو هیله کوم راسره اوسئ چې دا پړمندو کورنۍ سپارو دغه ماشوم پلار پاک رسېدلی کوشش کوو چې په دغسې خلکو باندې دا سپارو بیا بچې مینجه بیا السلام علیکم بچیم پدرت کو که پدرت مرده ایره بابر خانه بچیم خوب کور به کور قدرمندو داسې خلکو ته ورکوو چې سل په سله مستحق وي بچیا څوک شته راشئ راځه بچیا څنګه یې ما ته ځکه نو ډوډۍ راوړه ډوډۍ م پخ کړې ما ته ډوډۍ راوړه نشته که نه ځکه نه ډوډۍ راوړه ډوډۍ خورم دا وړلی شي بچیا دا کور کې ورکړه اوخ ونیسم دا بچیا دا څومره خوشحاله ده راځئ بچیا څوک یې السلام علیکم ښه یې بچیا جوړ یې دا کور د یوسف بچیا ښه د قدمونو دغه دقیق سروې له مخکې ورکړو دا موږ سروې کړی دا ټول یتیم دي یعنې ښه مستحقه کورنۍ دي قدمه څوک شته بچیا راشئ السلام علیکم ښه قدرمندو د لباس نه معلومیږي چې دا څومره غریب او مستحق کورنۍ دي دا ویسې بچیا ځئ بچیا دا دننه کې پخه کړي وچ دی بچا دا کور ته ویسه ځئ بچیا دننه کې ځئ بچا څوک شته راشه بچا دا ویسه بچا ځئ بچا قدرمندو د دغې ماشوم مور پلار دواړه په واک رسېدلي دي یتیم دی پلار یې چې په واک ورسېدو بیا یو کال بعد مورکۍ هم په واک ورسېدله بچیا ښه بچا دا څنګه وي چې دا کور ته څوک اواز کړه ښه دا بیا واچ ورکړئ ونیسئ خو کوم مشران یې راشي اواز کړي چې دا ویسي بچا ښه مور پلار راځه بچیا راشه جوړې دا ویسه راشه دا بچیا السلام علیکم سلام علیکم څه مشکل لري مورې غوسه یې نه غوسه نه یم ښه اوازې چې مور کور کې چې شی لرم یا ښه لرم دا یې نه لږ تذکره به مې درته ښکاره کړم پرېږده تذکره ښه درته ښکاره نه 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 تذکره ده دا لکه هېڅ شی په کور کې زه لرم او عملیات یې م کړی اوس م پرته وم هلته عملیات دا ټولو ته دا معلومات یې شته دی دې ټولو ته معلومات شته دی دا ګرته ورته چې دا ښځه په سره خندا ده
او که چا وویل چې دا ښځه په دغه نو حلاله مې موږ روژه ماتې راکړې ده روژه ماتې کور په کور ګرځو موږ نن درته روژه ماتې درکړو صحیح ده مشت علي جان دی پخه کړه خیر چې ده دا دې اباده اوسې دا دې درسره وي بچا مرسته کړی دعاګانې دا دې یمان نصیب کړه خیر من نو قدرمندو ما همیشه هڅه کړې ده او همیشه دا هڅه کوم چې دغه فعالیتونه دغسې ساحو کې دغسې قریاګانو کې مخکې یوسم چې دا ډېرې یعنې ځپلي ډېر غریب او ناچاره کورنۍ ور اجازه نازل کړي ذوالجلال پکې ډېر